یو خوا د خپلې بېوسۍ له کاره وویستمه یو خوا د خپلې بېوسۍ له کاره وویستمه بل خوا د خان بچي له خپله ښاره وویستمه دا ستا په زړه کې خو مې یو سوری هم ونه لیدو دا ستا په زړه کې خو مې یو سوری هم ونه لیدو ناترسه زه دې په کومه لاره وویستمه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی و د ملاګورو علاقې لوړې مینې ته چې پښتو ادب ډېر ښه شاعر پکې اوسیږي ډېر ښه لیک کوي پښتو ادب کې. په پروګرام کې به ته کلامونه اورو خو ډېر وخت مو ناخلم راځئ چې رفیع الله عاجز صاحب ته په پروګرام کې هرکلی ووایو. رفیع الله عاجز صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ډېره مننه. زه د ستاسو ډېر شکر ګزار یم چې ستاسو د دومره لرې نه رالی او زمونږ نه د کلامونو غوښتنه کوئ. زه د ستاسو ډېر شکر گزار یم. ډېره زیاته مننه رفیع الله عاجز صاحب چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو له وخت ورکړو. ډېره مننه. یقینا رفیع الله عاجز صاحب شاعرۍ سره سره یو خوددار اور محنت کشه انسان هم دی نو دغه مصروفیاتو نه موږ له مینوالو له وخت ویستو. ډېره زیاته مننه رفیع الله عاجز صاحب. پروګرام کې به درنه کلامونه هم اورو ادبي پوښتنې به درنه هم کوو خو ټول نه ړومبی کم راسره خپل یو کلام شریک نو ډېره به ښه. او جی ډېره مننه. ولې نه کلامونه به ستاسو سره شریکوو. ارشاد جی دا زما یو نوی کلام دی ارشاد چې نه ستا په سر پرته ده نه زما په سر پرته ده نه ستا په سر پرته ده نه زما په سر پرته ده او د ځمکې ته حیران شمه چې چا په سر پرته ده. ډېر ښکلی. مننه. بس ستا خو دغه کار و چې د ژوند لتیلی راکه بس ستا خو دغه کار و چې د ژوند لتیلی راکه او باقي نوره خبره د هوا په سر پرته ده. ډېر ښکلی. او داسې به یو لس رونه پې نور هم قرباني کړي داسې به یو لس رونه پې نور هم قرباني کړي او د پیغلې پښتنې ته خو حیا په سر پرته ده. ډېر ښکلی. مننه. بس زه مرګی زه د خدای خاطر وکړه ما پرېږده بس زه مرګی زه د خدای خاطر وکړه ما پرېږده او ما ته خو د ژوند ډېره سزا په سر پرته ده. اخیري شعر دی چې بس غلی شم څه نه وایم زمونږ په مالت کې بس غلی شم څه نه وایم زمونږ په مالت کې یو رفیع سپینه خبره خو د سا په سر پرته ده. ډېر ښکلی. ډېر اعلی. رفیع الله عاجز صاحب پروګرام کې به درنه نور کلامونه هم اورو خو له خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوي چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی. د شعر لیک خو تقریبا چې د 2011 نه شروع کړی دی او تقریبا دغه 8 کاله وشو چې د شعرونو طرف ته او غزلو طرف ته راغلی یم. ډېره ښه ده. رفیع الله عاجز صاحب پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي تاسو په کوم صنف کې کار کړی دی څه مو لیکلي دي نو هغه هم مینوالو ته لږه ظاهره. او جی ما په زیات کار په غزل کې کړی دی جی او نظمونه مې هم لیکلي دي او خو زیات کار ما ډېر په غزل کې کړی دی. ډېره ښه ده. رفیع الله عاجز صاحب پروګرام کې به راسره بل هم یو کلام شریک کوي که مزاحیه هم څه لیکلي نو هغه هم راسره بلکل شریک کوي. ټیک ته جی زه مزاحیه کلام به هم در سره شریک کړم چې دا بدقسمته څوک و دا لاټري د چا وخته دا بدقسمته څوک و دا لاټري د چا وخته او دا جوړې زه وم چې سالر باندې مې غوا وخته. ډېر ښکلی. او د بام د سر نه مې بابا ورته شپېلي ووهل د بام د سر نه مې بابا ورته شپېلي ووهل او نن مازدیګر چې په بلۍ باندې مې نیا وخته او ما ورته ګپ کې ویل په ولو به دې وګرځوم ما ورته ګپ کې ویل په ولو به دې وګرځوم هغه کمکله په اوږو راته رښتیا وخته. خیر دی که اوتې بوتې وایي نو معافي غواړم د رفیع الله عاجز کوپړی ته به بیا وخته. او دا یو غزل دی بل چې زما د زړه بادشاه لیونیه لیونیه زما د زړه بادشاه لیونیه لیونیه او د ستا سره مې مینه د لالې لیونیه
ډېر ښکلی. او ستا دومره قدرتي ښکلا په ځان کې راښکاره کړه ستا دومره قدرتي ښکلا په ځان کې راښکاره کړه او خزان به درته مخه شي سپرلی لیونیه. او غیبي راته آواز د دغه پورې چم نه وشو غیبي راته آواز د دغه پورې چم نه وشو او دا څنګه وربل اړوي زلمی لیونیه. او په ډېرو ټکولو د وجود ذرې ذرې شو په ډېرو ټکولو د وجود ذرې ذرې شو خو بیا هم خوش قسمته یې منګی لیونیه. او د ستا سره د ژوند په هره سخته کې شریک وم د ستا سره د ژوند په هره سخته کې شریک وم اوس کوم طرف ته لاړلې بچی لیونیه. او د ټولې یارانې تهمت ته ما په سر انبار کو د ټولې یارانې تهمت ته ما په سر انبار کو او ځان دې داسې سپین کو لکه ویه لیونیه. او د پیغلې پښتنې د سر چې لرې لوپټه شي د پیغلې پښتنې د سر چې لرې لوپټه شي او په داسې وخت کې نه راځي مرګی لیونیه. او ما رفیع جز در باندې غاړه خلاصه کړي ما رفیع جز در باندې غاړه خلاصه کړي اوس جاړه پکې سوځه ای زړګی لیونیه. ډېر اعلی یقینا ډېر خوندور کلامونو خوند به مو ترې اخیستی مونږ ته هم خوند واخیستو. دغه مزاحیه شعرونو پسې ما له هم د محمد امیر دغه هایکو را یادېږي چې ما ویل جوړ ښځې مې لیدو لرالې ما ویل جوړ ښځې مې لیدو لرالې مور مې جوړغم راته رښتیا کړی دی هغې ماشومان کته چې څاڅکي ورکو. دغه هایکو د محمد امیر وه. رفیع الله جس صاحب نه به په پروګرام کې نور کلامونه هم اورو خو یو پوښتنه چې که چېرې تاسو شاعر نه وی جوړ شوي نو څه به دویم کم داسې ستاسو شوق و چې هغه اړخ ته بتلی؟ ډېره مننه د دې پوښتنې. او که چېرې زه شاعر نه وی جوړ شوی او ما شاعرۍ طرف ته توجه نه وی ورکړي نو زه به بیا فنکار جوړېدی فنکارۍ طرف ته به زما توجه ډېره وی. ډېره ښه ده. رفیع الله عجز صاحب په نن وخت کې مو کم د پښتو ادب کم لیکوال ډېر خوښ دی نو هغه هم لږه ظاهره په نن وخت کې کم ښه شاعر چې دی که نه هغه دی زه ما ورله کتابونه هم پړاو کړي دي نور هم ورله پړاوم. شاهنواز باقر صاحب هغه ډېر ښکلی شاعر دی د هغه کتابونه هم زما سره شته دی او د هغه د شاعرۍ نه زه ډېر متاثره یم ښه شعرونه لیکي. ډېره ښه ده. رفیع الله عجز صاحب د پښتو ادب راتلو ته ستاسو څه خاص وجه؟ د پښتو ادب راتلو ته زمونږ یوه وجه وه او هغې ته وایي نری مرض. هغه بس څه وخت کې مونږ ته هغه نری مرض لګېدلی و خو په هغه کې مونږ ناکام هم شو او د دغې وجه وه چې مونږ د دې شاعرۍ طرف ته متوجه شولو. د پښتنو سره سره به درنه کلامونه هم اورو نو بلکل که بل هم خپل کلام هم را سره شریک کړو نو ډېره به ښه. ولې نه جي تاسو سره زه کلام شریکوم. د کلام مطلب ده چې یو دمې یو ډمه توبو ته پکې جوړ نه شوم یو دمې یو ډمه توبو ته پکې جوړ نه شوم او یو داسې دور چې خو ته پکې جوړ نه شوم. او قسم دی ستا سره اقرار باندې خفه یم اوس قسم دی ستا سره اقرار باندې خفه یم اوس ځکه چې ما کړي وعدو ته پکې جوړ نه شوم. او ستا محبت کې په ما داسې داسې شپې راغلي ستا محبت کې په ما داسې داسې شپې راغلي ویښ پاتې شوی یم ودو ته پکې جوړ نه شوم. او وعده پوره شوه خو شپه ټوله په ګیلو تېره شوه وعده پوره شوه خو شپه ټوله په ګیلو تېره شوه والله چې زه خپلو ګیلو ته پکې جوړ نه شوم. او وخت څه په داسې زولنو باندې تړلی یم وخت څه په داسې زولنو باندې تړلی یم او د خپل نصیب سره لانجو ته پکې جوړ نه شوم. او رفیع جزه راشه ژوند کې راته ته وښایه رفیع جزه راشه ژوند کې راته ته وښایه او کوم مازدیګر دی چې خیرو ته پکې جوړ نه شوم. ډېر ښکلی ډېر اعلی. رفیع الله جز صاحب ډېره مننه م کوو چې پروګرام کې م راسره ناستې وکړو. پروګرام اخیره کې مینوالو له څه پیغام ورکول غواړئ یو خپل یو کلام بلي بس دا راسره ډالېږ. پیغام زه خپلو مینوالو له دا ورکوم چې د خپل مور پلار ادب کوئ او کم شاعران چې دي او شعرونه وایي د دې خلاف کېږئ. ما یو څو ویډیوګان ما کتلی دي
په شاعرانو پسې الټه الټه شعرونه جوړوي د هغې پسې مسخرې کوي نو دا ښه خبره نه ده او دا ورته زمونږ درخواست دی چې هغه د شاعرانو پسې سپکې او ستورې مه وایي. خپل یو کلام را سره بل هم شریک کړه. ښه جي تاسو سره به یو کلام بل هم شریک کړمه انشاءالله. او غزله راشه چې یو نوی غوندې رنګ ورکړمه. غزله راشه چې یو نوی غوندې رنګ ورکړمه او چې دې ناترسې زمانې له یې په جنګ ورکړمه. او زه خو پښتون یم دا مې واوره غلامي نه منم. زه خو پښتون یم دا مې واوره غلامي نه منم. برید به رانیغ کړم ګوره تورې له به شرنګ ورکړمه. او داسې صفات یې نه شو موږ سره چې ونه شولو. داسې صفات یې نه شو موږ سره چې ونه شولو او په څه خبره باندې خپل غیرت له ننګ ورکړمه. او نه به یو داسې مازدیګر زموږ په کلي راشي. نه به یو داسې مازدیګر زموږ په کلي راشي. نه به مطرب شم نه به خپل رباب له ټنګ ورکړمه. او د ارمانونو جنازې مې دومره ډېرې شولې. د ارمانونو جنازې مې دومره ډېرې شولې. چاله اوږه ورکړمه چاله پکې سنګ ورکړمه. او رفیع جزا خیر نکریزې که اختر کې نه وي. رفیع جزا خیر نکریزې که اختر کې نه وي. په خپلو وینو به لاسونو لا ترنګ ورکړمه. ډېر ښکلی ډېر اعلی. یقینا د ادبي ګلونو نننی مازدیګر هم راوړی د رفیع الله جز صاحب خواله چې راسره ناستې وکړو دغه خوندور کلامونه هم ترې ریکارډ کړه. یقینا زموږ د پیج هم دغه مقصد دی چې خواره واره رنګونه تاسو له راټول کړو په دغه شیشه در سره مخامخ کړو. په دغه سلسله کې نن راغلي د رفیع الله جز صاحب خواله. نو زموږ د نوو مرکو دپاره زموږ پیج لایک کوئ. خپل رور انضمام ما سره ناست ملګري او خپل کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.